که یو کلاس جوړوو دا چې موږ غواړو فقط هغه کنسپټ باندې صحیح پوه شو نو وروسته بیا که چیرې زموږ وخت پاتې شو یو پریکټیکل صحیح مثال به هم کار کوو مثلا په ریل لایف کې موږ څنګه انهریټنس کولی شو د پرسن کلاس به جوړ کړو له هغې څخه به ځینې نور کلاسونه انهریټ کړو اوس د دې په خاطر چې یو څه اسانه ورباندې پوه شو ځینې ساده کلاسونه اخلو کلاس مثلا فرست کلاس په نوم سره یو کلاس اخلو دا کلاس به ځینې ډیټا ممبرز لري او هغه خپل کنسټرکټرز به لري او یو څه ممبر فنکشن به لري مثلا انټیجر ته موږ وایو دې ته موږ وایو چې انټیجر فرست وریبل یا فرست ډیټا ممبر په دې نوم سره یو ډیټا ممبر منځته پکې راوړو او پبلیکلی په دې کې څه راوړو کنسټرکټر ورته جوړوو د فرست په نوم سره او په دې کې به څه کار کېږي فرست ډیټا ممبر دې ته به قیمت انیشلایز کېږي فرض کوو له صفر سره یې انیشلایز کوو او فرست انټیجر a چېرته یو قیمت ورته پاس کوو موږ له مین فنکشن څخه نو همدا کنسټرکټر به یې کال کېږي او فرست ډیټا ممبر چې کوم د دې ډیټا ممبر دغې ته به څه اساین کوو هغې ته به a اساین کوو موږ وویل چې هر کلاس مو باید د هر ډیټا ممبر لپاره سیټر او ګیټر فنکشنز ولري دا چې کله موږ مخکې ځو بیا د سی پلس پلس چې کوم انټیلیجنس ده یا هغه چې یعنې په خپله چې کوم کود جنریټ کېږي یا د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو بیا مثلا چې څومره ډیټا ممبرز مو جوړ کړي د هر یو لپاره اتومات شکل سره سیټر او ګیټر فنکشن جنریټ کوي یعنې کمپایلر یې خپله ورته جنریټ کولی شي یا هم ایډیټر یې خپله ورته جنریټ کولی شي اوس یې موږ خپله ورته جوړوو یو ډیټا ممبر ده نو لیکو چې واید سیټ فرست ډي ایم یا فرست ډیټا ممبر دې ته به یو قیمت پاس کېږي انټیجر a مثلا یا انټیجر هر نوم تاسې ورته ورکوئ او هغه به په دې ډول سره لیکو چې فرست ډیټا ممبر مساوي کېږي په a سره او یو بل فنکشن جوړو انټیجر به ریټرن کوي get data member ریټرن کوو په دې کې په دې کې مو کنسټرکټر جوړ کړل او ګیټر او سیټر فنکشنز مو پکې جوړ کړل کومه فنکشن باید په دې کې کانسټ اوسېږي موږ سره ګیټ فنکشن دا باید څه اوسېږي کانسټ اوسېږي اوس یو کلاس تکمیل شو غواړو له فرست کلاس څخه نور کلاسونه انهریټ کړو که چیرې مو له دې څخه یو کلاس فقط انهریټ کړو نو دې ته موږ څه ډول انهریټنس وایو سنګل یعنې لیکو چې کلاس سیکنډ په نوم سره یو کلاس ده دا انهریټ کوله publicly یا private او یا هم inherit protected دې باره کې مو خبرې کړې دي اوس مثلا زه وایم زه public inherit کوم له first class څخه اوس by default د second class کومې فنکشن لري په دې حالت کې کومې فنکشن شتون پکې لري یو set فنکشن ده او یو هم get function دا private دی که public دی صحیح ده دا باید څه ډول اوسېږي باید private اوسېږي ځکه دا د بل کلاس خپله ډیټا ده دې کلاس مربوط نه کړي دا فقط د یعنې کولی شي د خپل کلاس منځ کې استفاده کړي نو کله چې موږ private ډیټا ممبر د کلاس منځ کې ولرو هغه موږ کولی شو بیرون مستقیما اکسس کړو نه د دې لپاره باید څه ولرو د کلاس منځ کې موږ نورې فنکشنې ولرو یو خو دا چې مثلا دې کلاس لپاره خپل ډیټا ممبر جوړ کوو انټیجر سیکنډ ډیټا ممبر او بل کنسټرکټر او ډسټرکټر ولري دا
د سیکنډ په نوم سره سیکنډ सेटर और गेटर फंक्शन देते हैं हमारे को वाइड सेट सेकंड डेटा इंटीजर a पर वेरिएबल और पास की او सेकंड डेटा मेंबर तमो ما غدا قيمه اساين کو او یو چې دا get فنکشن اخلو وايد get second data member او دا به const وسیږي return کوو څه second data member return کوو ښه موږ ویل چې موږ کولای شو د کلاس مانس کې د فرست کلاس چې کوم مخکینی کلاس دی د کلاس پبلک فنکشنز سره ور اکسس کو پرایویټ نو مخکې له دې چې موږ د خپل ډیټا سیټ کو باید څه کار وکړو باید هغه فنکشنز کال کو دغه نوم څه ده set first data member مثلا دوه قیمتونه ورته پاس کوو انټیجر اوی ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړو get first data member دا چې دا یو قیمت ریټرن کوي باید څه کې ښکاره کړو سی آوټ کې ښه دا څه ډول انټین شو موږ سره فقط د یو کلاس څخه یو پرنټ کلاس دی موږ سره فرست په نوم سره ځینې ډیټا ممبرز او ځینې ممبر فنکشنز لري دې څخه مو فقط یو بل کلاس انهریټ کو د سیکنډ په نوم سره او پرایویټ انهریټنس مو تر سره کو کوم لیول انهریټنس شو سنگل لیول انهریټنس مو تر سره کو یعنی موږ سره فقط یو پرنټ کلاس شو یو ور سره څنګه چایلډ کلاس شو چایلډ کلاس د خپل ډیټا ممبرز تر څنګ چې کوم خپل ډیټا ممبرز او ممبر فنکشنز لري دغه تر څنګ مثلا set second data member function هم لري او get second data member function هم لري او کولای شي هغه د پرنټ څخه کوم څه اخیستي هغه هم په همدې کلاس کې موږ استفاده کوو نو دا څه ډول انټین شو سنگل لیول اوس چېرته موږ د سیکنډ کلاس کوم ابجیکټ منځته راوړو مثلا سیکنډ او بی جی په نوم سره او ابجیکټ ډاټ ولې د فرست کلاس ډیټا ممبرز هم موږ اکسس کولی شو مستقیما د فرست کلاس ډیټا ممبرز ولې موږ مستقیما اکسس کولی شو پکې انهریټنس هم پرایویټ کړی دی نه یو شي اکسس کولی چېرته ولیکو چې set first data member دا به څه ډول اوسیږي یو ایرر به اوسیږي او چېرته ایرر ته موږ ورشو هغه د سی پلس پلس چې کوم خپل پریډکشن موږ ته کړی دا وایي چې فنکشن فرست د فرست د کلاس چې کوم set first data member فنکشن ده declare at line 16 is inaccessible دا څه ډول ده inaccessible ده یعنی شتون لري په دې کلاس کې انهریټ شوی ده ورته عامه څه ډول ده inaccessible ده یعنی د لاسرسي وړ نه ده ځکه چې څه ډول انهریټنس مو کړی ده موږ پرایویټ انهریټنس مو کړی ده دې لپاره موږ باید کومه فنکشن اکسس کو set second data member په نوم سره چې کومه فنکشن ده او دې ته موږ باید څو قیمتونه پاس کو دوه یو د پرنټ لپاره او یو هم خپله د همدې خپل کلاس چې ده مثلا لس او دېرش دوه قیمتونه ورته پاس کوو او object dot get second data member دا چې دا یو قیمت ریټرن کوي باید په څه کې ښکاره کړو سی آوټ کې ښکاره کړو ښه سټور کوو راځو دا پروګرام کمپایل کوو
څو قیمتونه ښکاره کړل 10 او 10 سیټ شو بیرته موږ ته ګیټ کړل 10 قیمت چې ده راځي کوم وریبل ته راځي د بی په نوم وریبل ته او 10 د ا وریبل ته 10 چې د سیټ فرست ډیټا ممبر چې د کلاس یو پرایویټ فنکشن د کوم ځای ته لیږي دا خپل هم د فرست کلاس ته لیږي په هغې کې سیټ کېږي دلته فرست ډیټا ممبر ته او د ګیټ ډیټا ممبر په واسطه بیرته موږ ترلاسه کولی شو او 10 چې ده هغه خپله د همدې کلاس د وریبل دپاره چې سیکنډ ډیټا ممبر د دې دپاره سیټ کېږي او بیرته موږ ترلاسه کولی شو نو دا فقط د مسلسل ډول انهریټنس شو سنګل لیول انهریټنس شو اوس راځو د سیکنډ کلاس څخه یو بل کلاس منځته راوړو مثلا کلاس ته نوم ورکوو کلاس تھرډ انهریټ کېږي له کوم کلاس څخه پرایویټلی له سیکنډ کلاس څخه د تھرډ کلاس بای ډیفالت اوس کوم فنکشنز لري get second data member او set second data member په نوم سره فنکشنز لري که چیرې هغه مسله ولې پرایویټ دي که چیرې وغواړو چې باید پبلیک یوزر دلته باید کوم هغه ورته ورکړو پبلیک اوس که چیرې زه د تھرډ ډیټا ممبر د تھرډ کلاس یو آبجیکټ منځته راوړم انسنشیټ یو یعنې لیکم چې تھرډ مثلا obj2 یا دویم آبجیکټ نوم ورته ورکوو او obj2 ډاټ هماغه ټولې فنکشن شتون پکې لري هماغه ټولې څه ډول دي پرایویټ دي که چیرې ولیکو چې سیټ سیکنډ ډیټا ممبر دا به څه ډول اوسېږي غلطي ده اما که چیرې دا پبلیک کو پبلیک اوس هغه غلطي موږ سره اتومات ختمه شو فقط قیمت چې ورته پاس کو نو کومه ستونزه شتون نه لري ځکه موږ وویل چې د سیکنډ کلاس چې کوم پبلیک ډیټا ممبرز دي از غواړم په تھرډ کې څه ډول اکسس کوم پبلیکلی اکسس کو نو دې لپاره موږ پبلیک انهریټنس وکول او د قیمت سیټ کول لپاره موږ کولی شو قیمت یې ورته سیټ کو ولې ایره شتون لري دلته او باید دوه قیمتونه ورته پاس کړو صحیح ده ځکه د دې فنکشن لپاره څو پارامترز وو دوه پارامترز وو ښه بیا هم موږ وایو چې پبلیک انهریټنس موږ ډېر کم کوو ځکه چې موږ نه غواړو د یو کلاس مکمله ډیټا راواخلو بل کلاس کې مستقیما اکسس کو دا باید څه ډول اوسېږي یا پروټیکټډ او یا هم پرایویټ او یو ګیټر فنکشن به هم ورته جوړ کړو set get third data member او دا باید کانسټ اوسېږي ثابت باید اوسېږي او د دې څخه وروسته ریټرن کوو څه په سیاوټ کې باید څه کال کوو د سیکنډ ډیټا ممبر وریبلز باید موږ لومړی ښکاره کړو دغه چې کومه ډیټا سیټ شوې هغه باید ښکاره کړو بیا د تھرډ ډیټا ممبر د تھرډ کلاس چې کوم ډیټا ممبرز دي هغه موږ ریټرن کوو دې ځای ته object2 ډاټ د object2 لپاره دوه نور فنکشنز هم اضافي شو فقط په دې شپږو فنکشنو کې موږ کوم اکسس کولی شو مستقیما د بیرون څخه فقط دوه فنکشن کوم دی هغه set third data member او set او get third data member دا نور څنګه دي ټول پرایویټ دي موږ مستقیما نشو اکسس کولای نو سم دا set third په نوم سره فنکشن کال کوو د قیمتونه پاس کوو مثلا موږ څو قیمتونه ورته پاس کړي دلته فقط یو قیمت ده کنه integer b او integer c
لدې څخه مخکې موږ باید د دوه نورو کلاسونو وریبلز هم څنګه کو سیټ کو نو لیکو چې سیټ د څو قیمتونه پاس کوو دوه یو a دا او بل b get thread away کو او باید په سی اوټ کې هم څنګه کو کار کو سی اوټ اوس راځو چک کوو مخکینی قیمتونه یې ښکاره کړل ولې ځکه چې کود مو څنګه نه وکړای سیو کړی باید سیو یې کو بیا یې کمپایل کړو شل دېرش او څلوېښت شل چې دي دا خپله د کوم کلاس ډیټا ممبر ده اوس د پرنټ د فرست کلاس د دېرش د کوم کلاس ده د سیکنډ کلاس ده او څلوېښت د کوم کلاس ده د تھرډ چایلډ ده یعنې دا د ګرینډ چایلډ ده او دا دېرش د چایلډ ده او شل ده پرنټ ډیټا ممبر ده اما موږ وکولای شو ټول د کوم د ابجیکټ واسطه باندې سیټ کو د ګرینډ چایلډ ابجیکټ واسطه باندې یا هم د ټول نه چې کوم ښکتني لیول کې ده نو کله چې موږ له یو کلاس څخه بل کلاس انهریټ کو او له همغې چایلډ څخه بیا دریم کلاس انهریټ کو دې ته بیا موږ څه ډول انهریټنس وایو مخکې تر دې ځایه پورې سنګل لیول و فقط موږ له پرنټ څخه یو چایلډ منځته راوړی و په دې ځای کې کله چې موږ له چایلډ څخه بیا دریم چایلډ یا هم یو بل چایلډ انهریټ کو دې ته بیا موږ څه ډول انهریټنس وایو ملټي لیول دا ملټي لیول انهریټنس شو صحیح شو نو سنگل لیول او ملټي لیول انهریټنس باندې موږ پوه شو اوس راځو ملټیپل انهریټنس ته یعنی چې کله یو چایلډ زیات پرنټ ولري دې لپاره موږ څه کار کوو مثلا یو بل کلاس اخلو کلاس فورت په نوم سره دا به انهریټ کیږي له چا څخه پبلیکلی له مثلا له فرست څخه او بل له کوم کلاس څخه له سیکنډ کلاس څخه له فرست څخه او له کوم کلاس څخه له سیکنډ کلاس څخه به انهریټ کیږي اما دلته یو ستونزې سره موږ مخ کیږو هغه دا ده چې مثلا سیکنډ الریډي له چا څخه انهریټ شوی ده له فرست څخه انهریټ شوی ده نو کله چې موږ دا انهریټنس وکړو کمپایلر موږ ته د امبیګویټي یا هم هماغه د یعنی نه پوهېږي چې کومه فنکشن راواخلي له کوم کلاس څخه ځکه په سیم فنکشنز په دواړو کلاسونو کې دي اوس سیکنډ موږ له چا څخه انهریټ کړی له چا څخه مخکې انهریټ کړی ده له فرست څخه مخکې انهریټنس شوی ده سیکنډ د فرست ټول ډیټا ممبرز په خپل ځان کې لري د هغې ټولې فنکشن په خپل ځان کې لري که چیرې موږ بیا له فرست څخه هم هغه وکړو انهریټنس او له سیکنډ څخه یې هم وکړو نو دا معنا چې له فرست څخه مو څو ځله انهریټنس وکولو دوه ځلې ځکه یو ځل په سیکنډ کې شوی یو ځلې په فرست کې شوی ده نو دې لپاره موږ یو بل مستقل کلاس اخلو دلته چې له هیڅ کلاس څخه هم نه وي انهریټ شوی مثلا ورته وایو چې کلاس example as you هغه ورته ورکوو نوم ورته ورکوو public set x data او فورث کلاس چې دا به انهریټ کوو له فرست څخه او بل له همدا نوي کلاس څخه جوړ مو کړو اکس اگزامپل په نوم سره چې کوم کلاس ده د دې څخه انهریټ کوو کله چې موږ یو کلاس مثلا د فورث کلاس چې ده د دوه کلاسونو څخه یو ایکس کلاس شو یو کوم کلاس شو فرست شو د دوه کلاسونو څخه انهریټ کړو د څه ډول انهریټنس موږ وایو ملټیپل انهریټنس ورته وایو یعنی یو چایلډ ده د فورث په نوم سره څو پرنټ لري دوه پرنټ لري یو د ایکس په نوم سره ده او یو هم د فرست په نوم سره ده د فرست چې کوم ډیټا ممبرز دي اوس هغه هم ټول موږ دلته اکسس کولی شو او د ایکس چې کوم ډیټا ممبرز او ممبر فنکشنز دغه هم څنګه کولی شو دلته اکسس کولی شو مثلا زه د فورث کلاس یو ابجیکټ جوړوم فورث اف ډاټ
په if کې set first data member چې کوم د first class data member function ده او get first data member چې کوم د first class member function ده او همدارنګه set ex data چې د کوم class member function ده د ex class یا د example class چې کوم ده نو دا څه ډول انټرین شو د موږ سره دا ملټیپل انټرین شو ښه بل چې دا کوم انهریټنس ده هایبرید په هایبرید کې موږ څه کار کوو لومړی ملټیپل انهریټنس او بیا هیرارکیکل انهریټنس ملټیپل موږ کړی ده په دې کلاس کې صحیح ده په فورث کلاس کې ښه هیرارکیکل انهریټنس موږ کړی ده د یو پرنټ څخه څو چایلډ ښه نو مجبور کلاس سیکنډ کلاس مله تاسو څخه انهریټ کړی ده له فرست څخه یو بل کلاس هم له هغې څخه انهریټ کوو مثلا کنفیوز خو نه یاستئ پکې تاسې پوهېږئ ورباندې کلاس 7 پبلیک انهریټ کوو له چا څخه له فرست څخه اوس یو مو کوم کلاس ده مثلا چې له فرست څخه انهریټ شوی ده یو سیکنډ کلاس ده او یو هم 7 کلاس ده دوه کلاسونه له چا څخه انهریټ شوي دي له فرست کلاس څخه دا څه ډول انهریټنس شو هیرارکیکل صحیح ده یو پرنټ د څو چایلډ لري اوس څه کار کوو په دې کلاس کې موږ کوم انهریټنس وکولو ملټیپل ده او په دې کې موږ کوم انهریټنس وکولو هیرارکیکل انهریټنس موږ وکولو نو کله چې موږ ملټیپل انهریټنس لومړی وکوو او بیا د هماغه کلاس څخه هیرارکیکل انهریټنس وکوو د کوم کلاس څخه یې نه وکوو د فورث کلاس څخه دا څه ډول انهریټنس شي هایبرید یعنی ګورئ فورث کلاس چې ده له فرست څخه انهریټ شوی ده او بل له اگزامپل کلاس څخه انهریټ شوی ده دوه کلاسونو څخه شوی ده نو کله چې یو چایلډ دوه یا زیات پرنټ ولري موږ دې څه ډول انهریټنس وایو ملټیپل انهریټنس ورته وایو اوس له همدې فورث کلاس څخه که چیرې موږ بیا انهریټنس وکوو څه ډول انهریټنس نه وکوو یعنی څو چایلډ له دې څخه منځته راوړو هایرارکیکل انهریټنس دې څخه وکوو یعنی د فورث څخه زه یو چایلډ دوه درې څلور پنځه چایلډ منځته راوړم یو پرنټ د زیات چایلډ ولري دا به څه ډول انهریټنس موږ سره شو هایبرید شو کله چې یو کلاس له څو کلاسونو څخه انهریټ کړو بیا له هماغه کلاس څخه موږ زیات څو کلاسونه انهریټ کړو دا څه ډول انهریټنس ده هایبرید یعنی لومړی ملټیپل انهریټنس وکړو او بیا د همدغه کلاس څخه هایرارکیکل انهریټنس وکړو دا څه ډول انهریټنس شو هایبرید ګورئ فورث کلاس چې ده له کومو کلاسونو څخه انهریټ شو له فرست او له ایکس له دوه کلاسونو څخه انهریټ شو دا څه ډول انهریټنس ده کله چې یو چایلډ کلاس زیات پرنټ ولري اوس یو فورث چایلډ کلاس دی موږ سره پرنټ یې څو دانې دي دوه دانې شو دوه پرنټس لري اوس په دې حالت کې دا څه ډول انهریټنس ده ملټیپل انهریټنس ده د همدغه کلاس څخه کوم چې ملټیپل انهریټنس کړی ده د دې څخه زه اوس دوه درې څلور پنځه هر څومره کلاسونه چې زیات انهریټ کړم مثلا یو کلاس ده څو چایلډ له دې څخه منځته راوړم دا څه ډول انهریټنس شو موږ سره هایرارکیکل ده که نه کله چې له یو پرنټ څخه زیات چایلډ منځته راشي په مجموع کې دا ټول څه ډول انهریټنس ده وعلیکم السلام ټول څه ډول انهریټنس ده هایبرید انهریټنس شو اوس پوه شو ورباندې که اوس هم نه پوه شوي چې د دې ځای کې پوه نه شي په ریکارډ کې بیخي نه پوهېږئ اوس زه وایم له کوم کلاس څخه مثلا نوی کلاس منځته راوړو کلاس دا هایرارکیکل شو صحیح ده یو مو له فرست څخه سیکنډ کلاس انهریټ کړی ده او بل مو 7 کلاس کو نو کله چې له یو پرنټ څخه زیات چایلډ منځته راوړو څه ډول انهریټنس ده هایرارکیکل انهریټنس ده اوس راځم له فورث څخه بل کلاس منځته راوړو مثلا کلاس 9 انهریټ کوو له چا څخه پبلیکلی له فورث کلاس څخه دا یو چایلډ شو او کلاس
مثلا 10th یا لسم کلاس له چا څخه انهریټ کوو دا هم له فورث څخه انهریټ کوو نو له فورث کلاس څخه یو پارنټ ده موږ دوه چایلډ له دې څخه انهریټ کړل څه ډول انهریټنس شو دا هایرارکل شو کله چې له یو کلاس څخه موږ څه وکړو له یو پارنټ څخه دوه چایلډ انهریټ کوو او خپله فورث کلاس موږ له چا څخه انهریټ کړی ده له دوه کلاسونو څخه یعنې دا څه ډول ده ملټیپل ده نو کله چې ملټیپل او هایبریډ او هایرارکل دواړه په یو ځل راشي په یو کلاس کې دې ته موږ څه ډول انهریټنس وایو هایبریډ انهریټنس ورته وایو